د پوهنتون استاد جاوید مومند د طالب استخباراتو له زندان وروسته په افغانستان کې د پرمختګ او سوکالۍ لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکوم. سلام، وخت مو پخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو د استخباراتو له زندان څخه تر خلاصېدو 6 ورځې وروسته د پوهنتون استاد جاوید مومند یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان د پرمختګ او سوکالۍ لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ښاغلي مومند نه دي ویلي چې له کومې لارې غواړي خپلو دغو هڅو ته دوام ورکوي، خو ټینګار یې کړی چې وطن یې خپل دی او غواړي د درمندو هیوادوالو د درد دوا شي. تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې طالب استخباراتو نوموړی په دې شرط خوشي کړی چې نور به سیاسي بحثونو کې اشتراک نه کوي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله سپارم. ښې چارې